without a correct and clear vision, we are at a severe risk. It gives us motivation. دا موږ ته motivation راکوي. نومان بھائی خبره کړې چې موږ څنګه موټیویټ کیږو چې کله ویژن موږ ته موټیویشن راکوي. او it helps us to fight adversity. په موټیویشن باندې اگزامپل روان دي او په فایټ ایڈورسټي باندې روان دي. دا جی کراچي کې پړاویږي دا کراچي اگزامپل ورکړي چې دا جی کراچي ده. د کراچي نه مختلف اړخ ته لارې تللې دي. کویټ ته هم لاره تللې ده، حیدرآباد ته هم لاره تللې ده، او سکر ته هم لاره تللې ده، او لاهور ته هم لاره تللې ده. خو د دې کراچي نه بعض داسې لارې تللي چې هغه موږ ته پته نه لګي. تللي ضرور دي لکه فیملی بریک ډاون، کور جګړې، هغه وخت هم لاره تللې ده چې ته کور له ټایم نه ورکوې یو لاره تللې چې دا کور به روانېږي او دا کور به ماتېږي. نو دغه مې راته ډایلیسس سنټر زه کریم کې ناست وم او ډرایور په لاس باندې پټۍ لګولې وه. ما ویې ولې؟ وایي زه اوس د ډایلیسس سنټر نه رالم. ما څه چل شوي دي؟ ګردې مې فیل شي دواړه. ینګ هلک 35 ایج و. نو ما ویې اوس رالم؟ اوس رالم. نو ما ویې ته کور ته ولې نه ځې؟ وایي نه ما زما خو عمر دی، ما د سور ورځو ژوند دی زما، نو زه خو کور کې نور هم خرابېږم. نو بس میاشت کې 2 پیره ډایلیسس کوم. نو نن مې نمبر و، نو بس وخت تلو ما نمبر مې راغی او ډایلیسس مو شو، په ټایم لګول او زه ډرایوینګ کوم، مزدوري کوم روان. نو ګردې خو هسې نه فعل کېږي که نه، څه خو به وي که نه، څه به زمونږ قصور وي، څه به د خوراک وي، څه ټینشن وي، څه بل څه به وي. نو یو لاره ته ډایلیسس سنټر ته هم تللې ده، خو هغه مونږ ته ښکاري نه. چې کله مونږ ورسو بیا مونږ ته ښکاري. یو لاره ته سیمیج ته هم تللې ده، هاسپټل جرنل هاسپټل ته هم تللې ده. خو یو لاره ته جهنم ته هم تللې ده چې کم خلک غلط کارونه کوي نو خدای پاک جنت هم پیدا کړی او دوزخ هم پیدا کړی دی. نو یو لاره ته اخوا هم تللې ده که غلط کارونه کوو نو موږ به ډیفینیټلی اخوا به ځو. چې اوس تا د لاهور ټیکټ اخیستی دی او د لاهور ګاډي کې ناست دی، نو هاو اټ پاسبل چې تاسو به پېښور ته ورسئ، تاسو به لاهور ته رسئ او بیا خوند به هغه وکړي چې په هغه ټرین کې سړی کینی چې منځ کې پکې اړوسه پاټک هم نه وي چې کوز دی کې چې خاص د لاهور په سټیشن دی کوز کې بیا وایي چې وایي زه خو لاهور ته راورسېدم. نو دغه شانتې که د جهنم والا کارونه مونږ کوو نو مونږ دا ولې بیا ګیله کوو چې مونږ هلته ځو. که دغه شانتې د فیملی بریک ډاون کارونه کوو نو بیا مونږ ولې دا ګیله کوو چې زمونږ فیملی بریک ډاون وشو او کور کې جنګ او جګړې دي. دغه شانتې که د صحت د خرابېدو کارونه کوو نو بیا ولې مونږ دا ګیله کوو چې مونږ هاسپټلایز شو او مونږ دغه خوا ورسېد. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.